अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अफ़गानिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार के साथ उनके दफ्तर में। गुलबदीन हिकमतयार पूरी एक तारीख़ है जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर ख़ुद भी एक किरदार अदा करते रहे हैं और अफ़गानिस्तान की डायनेमिक्स को भी समझते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया। हिकमतयार साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आप समझते हैं कि तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान और बिलआखिर काबुल पर कब्ज़ा कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانه ده چې څوک په ټول یقین سره دا خبره وکړي چې طالبان به وتوانېدلی شي لوی ښارونه او د کابل په شمول ونیسي او هغه هم په لنډه موده کې. سره دی چې یو ذهنیت هم دا ده چې ګواکې احتمالا همداسې به وشي. زما عقیده دا ده چې که همداسې هم وشي احیانا سره له ډېر موانع خنډونه چې د دې په وړاندې دي، هماغه مخکنۍ تجربه به یو ځل بیا تکراریږي. طالبان په کابل باندې حکومت کول او اکثر لوی ښارونه هم د دوی په لاس کې، هماله یو اوږده جنګ سره مخامخ شو تر هغه ورځې پورې چې مجبور شول له کابل هم ووځي او له کندهار هم ووځي. موږ طالبانو ته همدا ویلي دي چې وضعیت داسې ده د افغانستان چې که دا کابل هم تاسو ته وسپارلی شي یا تاسو ورباندې مسلط شئ، په دې باندې جنګ پای ته نشي رسېدلی. تاسو بل یو بل اوږده جنګ سره مخامخ کېږئ. د دې په ځای ښه به دا وي چې تاسو د سولې لار غوره کړئ او خپلو اهدافو ته د رسېدلو لپاره سوله ییزه لاره اختیار کړئ. دا هم ستاسو په ګټه ده، هم د افغان ولس او زموږ د هېواد د اسلام په ګټه. که تاسو خپل مشروع او معقول شرایط او غوښتنې وغواړئ د سولې له لارې ترلاسه کړئ، موږ ستاسو ملګرتیا کوو. موږ د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ارتباط د تاسو سره ګډ دریځ او موقف او غوښتنه لرو. دوی باید په بشپړه توګه او زر د افغانستان ووځي. دغه اوسنی حکومت چې د اشغال محصول دی دا باید تعویض شي په داسې حکومت چې ټولو لور ته د منلو وړ ده او قدرت انتقال شي او انتقالي غیر ائتلافي او لنډمهاله حکومت. ستاسو ټول بندیان خوښ شي، د امریکا له تور فهرست ستاسو نومونه حذف شي. په دې ټولو غوښتنو کې موږ در سره شریک یو، عین زموږ غوښتنې دي او تاسو فقط د دې سره توافق وکړئ چې اوربند ومنئ، مشروط اوربند ووایئ چې که زموږ دا غوښتنې ترسره شي موږ وربند سره توافق کوو. موږ ستاسو د موقف حمایت کوو. هیله مو دا ده چې طالبان همدغه لار غوره کړي. Do you think that in a way you're saying, but I want you to say what is your thinking, do you think that Mr. Ashraf Ghani should resign and who should come in the power? اشرف غني سره هم په همدې ارتباط خبرې شوې دي. تېر اختر په یوه ورځ وړاندې اشرف غني سره په همدې ارتباط ناسته درلودله او هغه ته مې عین شرایط وړاندې کړي چې موږ باید د سولې لار غوره کړو او په جنګ باندې ټینګار نور پرېږدو. د یو انتقالي حکومت سره موافقه وکړو چې هغه به غیر ائتلافي او لنډمهاله او د طالبانو غوښتنې هم باید ټول ترسره شي. اوربند سره توافق وکړو، انتخاباتو سره توافق وکړو او په همدې ارتباط د دې لوري نه یو ګډ هیئت د مشرانو په کچه دا لاړ چې طالبانو له مشرانو سره یو که مولان ناسته نه وي او غیر مولان او سري ناسته ترسره شي چې موږ وګورو طالبان له دې نه علاوه هم کوم شرایطو غوښتنې لري که نه، له زړه نه سوله غواړي که نه. که یې سوله غوښتله له همدې ارادې سره نیت سره د همدې طرح سره موږ ځو د استانبول ناستې کې شرکت کوو. دې باندې توافق وشو. طالبانو ته هم دا ابلاغ کړه چې ښاغلی اشرف غني هم دې سره موافقه کړې ده، ولې متاسفانه د ځینو عواملو له کبله هغه ژمنې باندې عمل ونه شو. څه داخلي ځواکونه داسې دي چې وایي د دې په وړاندې خنډ وو او ځینې بهرني ځواکونه هم. په هر صورت هغه ونه شو. اوس یو ځل بیا له هغه سره په همدې ارتباط خبره شوه
په همدې ارتباط خبره شوې ده او ما ته ویل شوي چې هغه له دې طرحې سره موافق دی او باید په همدغه 2-3 ورځو کې یوه ناسته وشي چې هغه اوس په سفر ده له سفر نه راوګرځي معلوم به شي چې آیا دی له همدغه طرحې سره له زړه نه موافق ده که نه بیا به د مشرانو ناسته وي هماغه محدود شمېر مشران د معاصرو ګوندونو مشران جمعاً 6-7 کسان کېږي هغوی به هم د طرحې په ارتباط خبره کوي توافق به کوي هم به هیئت ټاکي چې له طالبانو سره مذاکرات پیل شي जो आपकी ईद से पहले मुलाकात हुई थी अशरफ गनी से, क्या सदर अशरफ गनी इस बात पे राज़ी हो गए थे कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे? عرض مې وکړو چې په دې ټوله طرح باندې توافق شوی ده انتقالي حکومت ته قدرت سپارل چې دا به غیر ائتلافي او لنډمهاله وي د حکومت ترڅنګ به د دولت عالی شورا شامل دي سیاسي مهمو ګوندونو د مشران په دې باندې اصولاً توافق شوی دی مجموع طرح همدا وه. So, do you think now Ashraf Ghani is mentally prepared to step down? زه ګمان کوم چې له دې نه پرته بله لار د حل نشته او که طالبان دا ومني تاسو شرایط انتقالي حکومت غیر ائتلافي لنډمهاله انتخابات اوربند بیا به دې لور ته کې هېڅ توجیه نه وي چې څوک له داسې شي سره مخالفت وکړي د هغه سره د راتلونکې ناستې په نتیجه کې به بیا زه داسې یو موقف کې یم چې تاسو ته وایم چې دوی به له دې سره توافق وکړي که نه په هر صورت ما ته دا پیغام راکړل شوی دی چې د مشرانو له ناستې سره موافق ده او حکومتاره چې موږ ورته وړاندې کړی او په تېر اختر کې باندې بحث توافق شوی ده هغه سره هم موافق ده. तालिबान कोई आपसे भी राब्ते में है, कोई कम्युनिकेशन है आपका? काफ़ी تقریبا ټولو سطحو کې له مشرانو سره ارتباطات شته او خبرې هم شوي. یو مطلب به تاسو ته وایم چې موږ له طالبانو د دې وروستي جنګ په دوران کې وغوښتل چې رسما او په واضح څرګندو الفاظو یو اعلامیه ورکړي چې هغه یوازې د کابل له حکومت سره او د هغوی له هغو ځواکونو سره چې د دې نظام لپاره جنګېږي له هغوی سره جنګېږي له بل چا سره د جنګ اراده نه لري مخصوصا د حزب اسلامي سره د جنګ اراده نه لري کومې سیمې چې د حزب اسلامي خلکو پورې مربوط دي هلته خلکو ته مزاحمت نه پیدا کوي او له ولس هم نه غواړي چې د امارت اسلامي سره به بیعت کوي له خلکو به دا هم نه غواړي چې وسلې دوی ته وسپاري د دې لپاره نه کوم مجوز شته عقلي او نه هم شرعي چې له خلکو له خپلې وسلې واخیستلی شي د اسلام له نظره حتی د حکومت باغي نه هم د هغه وسله څوک اخیستلی نه شي وسله یې مربوطه د هغه په کورنۍ پورې د هغه کور ته داخلېدی نه شي د شریعت له نظره د مشروع اسلامي حکومت نه د باغي په ارتباط د شریعت حکم هم دا دی چې وسله هر څه خپل دي د کورنۍ د څوک ته غنیمت نشي ګڼلی او د زور بیعت هم نشته په اسلام کې تاسو دا خبره اعلان کړئ ځکه زموږ مجاهدین هم دغه وایي که طالبانو له لورې نه له دغسې یو وضعیت سره مخامخ شو څه وکړو متاسفانه سره له دې چې د دوی ډېرو مشرانو موږ ته ویلي چې موږ اصولاً دې سره موافق یو باید دا کار وشي او حتما باید دا اعلامیه ورکړل شي اما متاسفانه تر دغه شیبې پورې هغوی دا اعلامیه نه ده ورکړې. Sir, there is a perception in Pakistan, in Afghanistan, that Taliban are fighting a foreign war, and there is also a section of the people here in the government and in the society that they think that Pakistan is supporting Taliban. Who you think is actually supporting Taliban? په مجموع کې دونه ویلی شم چې دا له بهره یو تحمیلي جنګ دی له بهره په موږ تپل شوی یو پراکسي وار چې دوی ورته وایي د استخباراتي شبکو له لوري تعمیل شوی جنګ هغه هیوادونه چې په خپلو منځونو کې سیاسي نظامي استخباراتي امنیتي رقابتونه لري هغوی خپل رقابتونه افغانستان ته انتقال کړي دا یو واقعیت دی چې له دې نه هېڅوک انکار نشي کولی
اما دا چې هر ګوره د چا له خوا اکمال کېږي، زه فکر کوم دا هم تر ډېره حده پورې واضح ده. په دې کې زموږ ځینې ګاونډیان هم لاس لري او په دې کې د منطقوي ځواکونه هم لاس لري، بین‌المللي ځواکونه هم لاس لري. اوس چې د ښاغلي عمران خان له لوري کوم اعلان شوی چې موږ نه غواړو په جنګ کې د کوم لوري حمایت وکړو، زه ګمان کوم چې یقینا په هغه باندې شک نه لرم چې هغوی همدا غواړي چې نه غواړي د یو جنګي لوري حمایت وکړي او په جنګ باندې پانګونه وکړي، جنګ د پاکستان په ضرر ګڼي. زه د عمران خان دا وینا چې پارلمان ته درلودله او ما په دقت سره واورېدله، یو تاریخي وینا د یو مشر ګڼم، قدرونه کوم او یقینا درون موقف د پاکستان په ارتباط هم د افغانستان په ارتباط هم. اما یو خاصه ملاحظه لرم، ښه ده چې د رسنیو له لارې نه منعکس شي. هغه دا چې ده وویل چې مخکې موږ اشتباه کړې او د یو لوري مرسته مو کړې ده د حکومت خلاف. په دې کې د حزب اسلامي نوم واخیستو، خو زه نه پوهېږم دا کله داسې واقع شوي دي چې د پاکستان حکومت دې د حزب اسلامي مرسته کړې وي د کابل د کوم حکومت په خلاف. ما ته د هغه وښیي، هېڅکله داسې نه دي. یو د شوروي اتحاد په دوران کې د جهاد موضوع، اما د شوروي اتحاد خلاف د هغه جهاد د پای وروسته چې هغه ځواکونه وتلي، زما نه په یادېږي چې د پاکستان حکومت له موږ سره د یو مرمۍ کومک هم کړی. خو زه نه پوهېږم چې ښاغلی عمران خان ولې دا خبره کړې. حقیقت هم دا دی چې د روسي پوځونو له وتلو نه وروسته پاکستان له موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، هیڅ ډول نظامي مرسته له موږ سره نه ده. حقیقت دا ده چې لوی طاقتونه دوستان نه بلکې غلامان غواړي، او که څوک د دوستي په نامه هم قبلوي، هغه په اصل کې د یو غلام په سترګه ورته ګوري. په لوی طاقتونو باندې اعتماد کول او هغه د دوست په توګه منل، دا به لوی اشتباه وي. او که څوک ذهنا او عملا غلامي ته چمتو وي، هغه بېله خبره ده. د دوستي تر پوشش او پردې لاندې غلامي ته چمتو وي. کوم اقدام چې هغوی د اسامه په ارتباط وکړ، د پاکستان اهانت، د هغه ارضي تمامیت او ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول، معنا هم دغه ده. عملي مثال یې ده چې راغله او همدغسې یو اقدام، یو تروریستي اقدام یې وکړ. دا اوس چې هغوی له افغانستانه وتلي، دا د دې بل یو څرګند ثبوت مثال ده. داسې وتلي دي چې د بګرام لویه اډۍ د شپې په تیاره کې داسې خوشې کړې ده چې د کابل حکومت سبا مرخصتونه وروسته خبر شوي. اطلاع هم نه ده ورکړې چې وځو او تاسو لږ تر لږه د دې لوی اډې د امنیت د تامین په ارتباط تدابیر ونیسي. ایټالیایي ځواکونه هم داسې وتلي، جرمني ځواکونه هم داسې وتلي. معنا یې دا ده چې دوی ته نه دا نظام ارزښت لري، نه دا چې دوی غلامانو په قدرت رسولي دي او ورباندې متکي وو، نو هغوی ورته ارزښت لري. دا به همیشه تکراریږي.